د نړۍ درېیمه لویه جګړه شاید د روسیې او امریکا ترمنځ پوځي ټکر رامنځته شي. سرګي لاوروف وایي اروپا کې د روسیې او امریکا ترمنځ د پوځي ټکر په اړه خبرداری ورکړ دا چې څنګه ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف خبرداری ورکړی چې اروپا ښایي د ده په وینا د پوځي ټکر وحشت سره بیا مخ شي. هغه له لویدیځو هیوادونو سره د نوې هوکړې غږ پورته کړ. لاوروف چې په سویډن کې د اروپا په امنیتي کنفرانس کې خبرې کولې ختیځ لوري ته د ناټو د لمنې غځېدو مخنیوي په موخه د اروپا د نوي امنیتي تړون رامنځته کولو وړاندیز وکړ. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن بیا له اوکرایني سره د شخړو ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. اروپا کې د امنیتي غونډه داسې مهال جوړیږي چې روسیې او اوکراین سره په پولي تصویر د خپلو ځواکونو شمېر زیات کړی دی. اوکراین وایي روسیې له 90,000 زیات سرتیري سرحدي سیمې ته استولي دي. روسیې پر اوکراین د برید لپاره د چمتووالي خبره رد کړې ده او پر دغه هیواد یې تور لګولی چې پوځي ځواکمنتیا یې لړه کړې ده. سیمه کې د ترنګلتیا زیاتېدو سره روسیې ویلي دي چې پرشنبه یې 3 شکلان د اوکرایني امنیتي ایجنټان نیولي دي. د دې ډلې یو یې د ترهګریزو بریدونو په پلانولو تورن شوی دی او دوه نور د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې په وینا استخباراتي معلومات راټولول. د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپا د امنیتي کنفرانس په څنډه کې مخامخ لیدنه هم کړې ده. امریکایي چارواکي وایي دواړو لوري منلې ده چې اوکراین په اړه خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په نږدې راتلونکي کې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او جو بایډن ترمنځ د مخامخ خبرو د شونتیا خبره هم کړې ده.